او دلته مسئله ده او را به مشي انشاءالله دی کتاب کې دلته مسئله ده دغه بیانول مناسب دي د لاسنیوي او د تعزیت. دا خلک وی یره وی تاسو لاس نه اوچتوئ تعزیت کې او لاس اوچتولو کې خیر دی او دا دی او دغه دی او دا خبره صحیح ده لاس اوچتولو کې خیر دی خو راځو مسئلې ګوره مسئله به په سړه سینه اوري او یو خبره به حل کوو. دا د دې کار نه دی چې ته راشې او سرسري خبره واورې او ما ته وایي چې زما مذهب جدا دی او ستا جدا دی. راځو دې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مړي شوي دي که څوک نه دي مړ ښه ډېر شی شوي پیغمبر تعزیتونه او د تسلی دپاره چې تسلي ورکړي ورغلی دی چا خواله ورغلی دا کېدی نه شي چې په ملګرو دې سختې پیغمبر خواله نه وي ورغلی. هلته دعاګانې م غوښتلي دي لکه د ابو سلمه رضی الله عنه خواله چې ورغی اللهم اغفر لابي سلمه یا الله ابو سلمه وبخې او دغه شان د نورو ملګرو خواله ورغلی دی دعاګانې غوښتلي دي. نو اوس ګوره مړی هم شوی دی تعزیت هم شوی دی او په تعزیت کې دعا هم شوې ده خو لاس یې ورسره نه دی اوچت کړي یعنې څوک دې ثابت کړي چې پیغمبر چې د تعزیت کې لاس اوچت کړي. اوس زه تا ته دا وایم که ته ما ته دا وایې چې یاره دا خو یعنې لاس اوچتول دې کې څه دي دا خو خیر دی او ما ته به دا هم ووایي چې تا لږ ساعت مخکې دا ووایي چې لاس اوچتولو کې عاجزي ډېره ده موږ ځکه لاس اوچتو. زه درته دا وایم چې دا عاجزي پیغمبر ته دې ځای کې نه وه معلومه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله وی اے مؤمنانو د الله او د الله د پیغمبر نه به مخکې کېږي. دا د پیغمبر نه مخکې کېدی دي هغه یو کار نه دی کړی او ما ورته وایو نه دی کې خیر دی او دا غوره دی مړی شوی دی تعزیت شتي تعزیت کې دعاګانې شتي لاس یې نه دي اوچت کړي ما ورته به هم دقه شان کوو تعزیت له به ځو دعا به غواړو لاس به نه اوچتو. دلته یو بل اشکال او شبهه دا بعض خلک وایي استغفر الله دعاګانې نه مني ښه دعاګانې نه مني دا اوس شبهه ده عوام دوکه کولي لکه دا ډېر مولیان زموږ نه دا خلک څنګه دوکه کوي په دې ګډ وډو خبرو رانه دوکه کوي بس وایي یاره دوی دا وایي او دوی وایي چې پنځمې خور سره نکاح کېږي او دوی وایي چې امامان کافران دي او دوی وایي چې دا مسلمانان ټول مشرکان دي او دوی وایي چې د علم دا کتابونه ټول وسېځي او دوی وایي چې دا دی او دوی چې یهود نصارا غوره دي او خلکو د دې مسلمانان چې کوم متناسي مخې ته هغه یار هغه صرف سر شړپوي د هغه په دې دومره کوپړۍ کې دومره دماغ نشتي چې د مولوي صاحب ته دا وایي چې مولوي صاحب تا خبرې ډېرې وکړې خو په دې څه دلیل شتي یعنې ته چې دا وې چې دوی دا کوي دوی دا یو دلیل خو ووایه کتاب کې ویلي ویډیو کې راغلي دي چرته آډیو کې خبره کړې ده صوتي دا خو ته وې خلک وایي د غازیو مجلس کې ناست وم نو هلته دا خلکو باز شروع کړی دی چې وایي چې دلته مانځه کې رفولیدین کوي په یو مانځه باندې 15 شراله ورکوي په یو مانځه 15 شراله ورکوي نو ما هغه کس ته دا ووایي دا مخکینی خبره ما ورته ویل دا خو ډېره ښه ده ما ته دا زه وښیه زه لازم دا پیسې ته علم دین او دنیا نو 15 شراله په یو مونځ باندې دا شو 115 شراله د ورځې 115 چې ظالم سره د پیغمبر د طریقې زه به مزدوري څه کوم او دا پروت به هم دغه به کوم اسټې داسې دلته کسان لیږي او هغوی وي دغه سند دی هغوی وي ښه د هغه کسانو خواله چې ورشي هغه هم وایي چا وي چې بل له ورشي هغه چا وي ټوله کمپني د چا وي ده خلکو وي چا وي او موږ اورېدلي او مشران ویلي دي او مشهوره ده دا ټوله هغه قصه ده چې د دې نه سر شتي نه خپې شتي چې تحقیق به شروع کړي یاره وایي استغفر الله دعاګانې نه مني ښه دوی وایي چې په لاسنیوه کې دعاګانې نشته چې ګوره مسلې له څومره غلط شکل ورکو څومره غلط رنګ یې وله ورکو تاسو پوه شوئ زما په دې خبره وایي دوی څه نه مني ما دلته ویلي دعاګانې به نه غواړئ
ما خو پیغمبر دعا غوښتې ده. خو بیا بله خبره ته وکړم، په دې برانه خفه کېږم نه، که دعاګانې بیا په دوه قسمه دي. یو دا ده لاس مې اوچت کړو او ګړز بس ده، شونډې به کیم نه رپي، لاس مې اوچت کړو بیا چې ځو لاس مې اوچت دا خو دله والله که ومنم. که دې ته دعا وې مړ مې که ټوټې ټوټې مې که دا خو دله سره نه منم، دا خو مذاق دی، دا خو ټوکه ده. لاس مې اوچت او بیا رواج او بیا لاس مې اوچت او بیا رواج. 5 کسان راغلي، 5 واړه وي لاس مې اوچت. نو د اولني چې لاس مې اوچت کړو نو ټول اوچت نه کړو، بیا پکې دې ته څه ضرورت دی چې را بل جدا وي لاس مې اوچت کړو. هلته بله مسله ده، دا یېره د ډېرو خلکو نه چې د پیغمبر طریقه سوه مسله دا ده چې دې سړي ته پته ولګي چې زه راغلی یم. دا غټه خبره ده، وایي چې کوم خایدي ده، سبا له بیا به زمونږ هم له نه راځي. هلته جاخت دا ده زمونږ په دې ملک کې او زمونږ په دې پښتنو کې او دغه خواوشا دا ملکونه چې څومره برې صغیرې، هلته دا غټه مسله ده چې یعنې خلک لاس مې اوچت او بیا به لاس مې اوچت ښه نو لاس چې دې اوچت کړو نو څه خو پکې ووایه که نه، ته خو ما ته ته دعا نه منې. تعزیت طریقه داره، ته یو کس خواله ورغلي سلام دی واچو کېناستې، هغه غم ځپلی دی، غم وهلی دی، وروره موږ خبر شو او ډېر زیات خفه شو، تا سره به دې غم کې شریک یو. رب العالمین دې ستاسو دا مړی وبخي، الله دې پرې رحم وکړي، الله یې د قبر د جنت باغچه کړي، الله یې تاسو له اجر درکړي. او که دغه مسنون کم الفاظ دي هغه ویلی شي او عربي کې ته یاد هغه ووایه. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. كدغه نه پښتو کې ته صبر کوه، الله یې تاسو له صبر درکړي او د الله نه اجر غواړه. څه مو خیال دی؟ په لاسنیوي څه ښکري؟ دا لاسنیوه نه ده، دا دومره ښایسته دعاګانې چې ده وغوښتې، دې کې څه دي؟ دې کې څه عیب و ما ته ووایه. 2 کسان ستا خواله رالو، الله دې په چا سخته نه راولي، هسې مثال دی ته که یو کس باندې سخته راله او 2 کسان یې خواله رالو، څوک یې مړل، یو راغی لاس یې اوچت کړو او بیا چې تو لاس یې اوچت او لاړ، کیسه ختمه شو. دویم راغی ورور موږ خبر شو او ډېر خفه شو، تا سره دې غم کې شریک یو، الله دې وبخي، الله دې په رحم وکړي، الله یې تعالی صبر دی او بیا دې لاړ. کوم یو تسلی دې راغلی؟ دا دویم که اولنی؟ دا دویم تسلی ورکول راغلی، دا اولنی څه راغلی؟ دې زیړه کولو راغلی و. ورځې به نه کلیوال خو دی که نه، خپل دی، ماما زوی دی، کاکا زوی دی، ته ورځي نو دا بیا په زوره وی لاس مې اوچت دعا به وکړو. نه بیا پکې بله مسله نه وي، چېرته ځې لکه فاتحې له ځم، ته لاسنیوي نه ځې که فاتحې له ځې. یعنې اصل کې خو دا د عربۍ ټکی دی تعزیت، او تعزیت وایي تسلي ورکولو ته. لاسنیوه ته پښتانه وایي، ما ته یو ورځ یو عالم ویلي وایي ته دا لاسنیوه ټکی وایې، خو دا لاسنیوه خو دغه لاس اوچتول پکې دي، نو لاس نیول دي، نو ځکه اکثر بعضې نه استعمالي. ما ورته ویم زه ورته په دې ډول ګورم لاس نیوه مطلب د یو ورور لاس نیوه په مصیبت کې، پلاني پلاني له لاس ورکو، لاس ورکو یې تسلي ورکړه، دا هم لاس نیوه ده. الغرض دا خو لا بیا هم څه وجه شتي، خو دا فاتحې لازم دي کې څه دي ما پوه کوي به دي. تاسو چاته پته نه چې فاتحه څه ته وایي؟ چېرته هم نه دي ویلي، ټول ماشاءالله. چېرته تاسو لاسنیوي ته فاتحه نه ده ویلي؟ ولې ورته وایي؟ ما به پوه کوي زه نن. دی دلیل دی او صحیح خبره، دی دلیل دی، مشران نه موږ اورېدلي. ته روان یو سړی مړلی، ته تعزیت له ځې که نه، په تعزیت کې به ته تسلي ورکړې، ته خو زه فاتحې له ځم، فاتحه او سورې فاتحې ته وایي. هلته ولې ورته وایي؟ زه درته هلته چې ورشي قاري صاحب یې کېنولی دی، هغه چې څوک راشي تلاوت کوي فاتحه وایي، یا دا خلک فاتحه وایي. ښه
زه کېناستم ستا خوا کې او ستا یو خپل مثال کې مړ دی او مصیبت دی او زه کېناستم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أو بلا تلا ما ستسلي درك ما بوكي ها تسلي بجوا دوما ما استمري تدعو وکړه ستا دپاره مې څه دعا وغوښته ځکه زه سم زما دا خبرې به ګوره په سړه سینه اورې زه ته یو واضح کوم او که په دې نه پوهېدې بابا له بله طریقه نه راځي چې باغې دې زه پوه کړم دا بس څه وایي څه ووایو نو اوس که په دې کې هم ته وایي چې څه ووایو نو بیا زه ستا باره کې وایم چې څه ووایم نو زه بیا ستا باره کې وایم چې څه ووایم زه یې ورځ تعزیت ته ورغلم څه کسانو خواله هغوی قاري صاحب کېنولو چې زه سم کېناستم یو قاري صاحب ته اشاره وکړه هغه شروع کړم قاري صاحب صبر فاتحه خو معلم راشي زه خو ستا تلاوت اورېدلو نه یم راغلی زه خو راغلی دې مسلمانانو پسې تسلی ولا ورکوم د دوی د مړي ته دعا کوم دوی ته دعا کوم بیا ځم زه به فاتحه اورېدلو خو نه یم راغلی او بیا په هغه تعزیت کې غوغا جوړه شو دا څنګه ولې ویې د قرآن نه منکر دی یو پکې ماته مشر پکې ناست یعنې زموږ د عوامو دا ذهن کوم ځای کې ته به ورته یوه مسله باندې د قرآن نه منکر دی د قرآن نه منکر نه قرآن خو صحیح دی مني ځکه چې قرآن وایي د پیغمبر تابعداري وکړو د پیغمبر تابعداري دا ده لکه اوس ته یو قبر ته ولاړې دعا تلاوت کې ياسين والقرآن الحكيم نو چې سورة یاسین د قبر سره څه کار دی دلته د مړي دپاره دعا وغواړه پیغمبر نه ثابت نه دي چې هغه تلاوت کړی صحابه کرامو نه ثابت نه دي چې هغوی په قبرونو تلاوتونه کړي ته راغلی تلاوت کې ولا جمعې خطبه را روانه دا ده چې دوی د قرآن نه منکر دي دا به مولوي صاحب ښه په زور شور سره وایي د خولې نه بیا پشه هم رواني چې نوي خلک را پیدا شوي دي منکر دي د څه نه منکر د قرآن نه ناسو کې یو داسې رجل الرشید د عقل خاوند نه چې دغه خلکو خواله ورشي چې تاسو د قرآن نه څنګه منکر یې او د مولوي صاحب ته م وایي چې مولوي صاحب ته م لږ اوس نور پوه که دا څنګه منکر دي د قرآن نه ستا په مخکې ویلي چې قرآن نه منو څنګه د قرآن نه منکر دي وینه دا خو مسله ده چې دلته قرآن ویل دا نشته لکه زه تاله مثال درکړم یو سړی د اودس ماتې ځي ته لاړ که دا خبره لږ اوږده شي خو ستاسو د پوه کولو دپاره یې کوم یو سړی د اودس ماتې ځي ته ورغی اودس ماتې ته ناست دی الله به یادوي نو بیا خو د باندې زه خطبه کوم چې ته د الله د ذکر نه منکر یې نوي خلک پیدا شوي دي د الله د یادولو نه څه دي منکر ته خو راشه مسله واوره ما څه ویلي هغه دا وایي چې کله ته قضای حاجت ته ناسې نو دغه ځای د الله د یادولو نه دی الله مه یادوه دلته هغه دا ته نه ویلي چې الله مه یادوه بلکل خو دلته یې مه یادوه دا ادب دی نو زموږ په دې ملکونو کې هم دا مسله ده مولوي صاحب منبر ته وخېږو چې څه یې ووایي دوی دا وایي او دوی دا وایي او دوی دا وایي او دوی دغه وایي بل اوس پکې وایي دا وایي دوی بهر ملکونو ته مزدورونه لاړ شي او هلته ورله پیسې ورکړي او قصه ورله ټوله ګډوډه کړي زه دلته تاسو ته هم تاسو خو پرېږدئ زما ستاسو سره غم نه دی ما ته دا ځای وښیه دا کوم ځای کې پیسې ورکوي والله دا دې سعودي عرب کې 3 کاله عمر و چې راغلی یم او دلته یم او اوس که تاسو ته دا ځای معلوم وي ما ته یې وښایئ چې اول خو زه ورکوم ځکه زه ډېر حقدار یم که نه تاسو حقدار یې زه ډېر حقدار یم دا بله یو ملګری زما خواله راغی سخت خوشحاله وی الله راته د قرآن او حدیث ته منهج را نصیب کړی دی او ډېر زیات وی خوشحاله یم او 2014 نوي ما ستا بیانونه اورېدو
او وی سبحان الله زه ډېر زیات غریب وم، انتهایی غریب وم. وی دا هغه ملګری پاکستان نه راغلی عمرې له او ملاقات له راغی، ما ته قصه کور کې وکړه، دا هفته که 2 هفتې مخکې. نو زه بیا مالداره شوم او دومره مالداره شوم چې خپل دوکانونه او خپلې ځمکې مې په دې 3 کاله کې اوس یې خلکو له جوړه شو چې دی اول غریب و اوس مالداره شو. نو قصه څه ده؟ صرف سعودي عرب نه دی، کویت ورسره ووایه. سعودي عرب نه پیسې راغلې، کویت نه، نو درېیم ځای د برطانیې نه. اوس عجیبه ده د برطانیې پیسې ورکوي، قرآن او حدیث باندې عمل کوي. عقل کم ځای کې دی. که موږ داسې وایو چې سعودي عرب پیسې ورکړي دي بیا به زه جو دروغ دي، خو زه کویت ورکړي زه مسلمانان دي. نو اوس برطانیې تاله پیسې درکوي او امریکا تاله پیسې درکوي چې ته څه وکړه؟ خلکو ته سوچه قرآن او حدیث بیانوه، دا بدعات او خرافات پرېږده. دا منلو خبره ده. نو هغه ورور ته ما خندلی ملګري ته باید ته پکې اوس ښه راګیر شې، ځکه په ته یعنې ښه واضح ده چې اوس یې پورې غریب وي او اوس ته صحیح مالدار. که ته دا زاره خپله شنه کړې او د خلکو ته ووایې چې دا خو د تقدیر خبرې دي، الله اوس مالداره کړه، خو دوی خو درسره نه ویلي. ځکه چې هلته دوی ته دا خبره بیان شوې ده چې دې خلکو ته پیسې میلاویږي او اخوا حقیقت ته خبرې نشته. نو دا ټوله خبره مې دې پورې کوله چې ته یو مسلمان پوه کې په مسله باندې او دی به څه وایي دوی دعا نه مني. دعا نه موږ منکر نه یو، خو موږ وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دعا غوښتې ده که نه د ویاو لاس یې اوچت کړي دي که نه دي؟ نه. نو چې نه دي اوچت کړي ما ورته هم نه اوچته وکړه. عامو اوقاتو کې خو زه تا ته وایم چې لاس ورسره څه که اوچت که، ځکه چې دې کې عجزي ده. او ما د کتاب کې مثالونه ذکر کړي، یو سړی باتروم ته ننوځي دعا وایي، لاس اوچتوي څوک؟ ولې نه اوچتوي؟ پیغمبر نه دي اوچت کړی. خو دقه درته زه وایم که نه چې کوم ځای کې پیغمبر دعا غوښتې او لاس یې نه اوچت کړي، موږ به لاس